د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث دی او یو وله غوندې جمله ده په هغې کې ډېره لویه فلسفه ده د انسان ډېره لویه کامیابۍ ته اشارت دی د حضور پاک په صفاتو کې یو صفت دا و چې دی به جوامع الکلمې خبره به یې وړی خو حکمتونه به پکې ډېرې یو حدیث ته زموږ علما ګڼ شمېر مسلې راوباسي دا یو حدیث دی دینه دا مسله راوځي دینه دا راوځي دینه دا راوځي دینه دا راوځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی صفت دی داسې د نور زموږ خبرې اوږدې وي مقصد پکې پوټې وي او د حضور پاک خبرې لنډې وي مقصد پکې ډېر وي لکه د یو مثال درته وایم د حضرت انس رضی الله عنه یو ماشوم ورور پوټینې راکوټې و هغه سره بلبلو په هغې یې لوبې کولې بلبل مدینه شریفه کې ماشومان دا مرغۍ ساتي نو یو ځل حضور پاک هغه ته وفرمایل یا ابا عمر ما فعل النغیر دا ټوپ پوټې جملې وې یا ابا عمر ای د عمر پلاره عربی کې د ابو عمر دو معنی دي دا طالبان په پوهېږي عمر دا تصغیر د عمر دی او اب دا عربی ژبه کې د خاوند د صاحب په معنا هم مستعملیږي نو یو خدا چې ای د عمر پلاره دویم دا چې ای د لږ عمر خاونده دواړه معنی دي ما فعل النغیر بلبل دې څه کړ اوس دا پوټې ته کې تاسو ګورئ لیکن زموږ علما د دې نه ډېرې مسلې راوباسي یو مسله دې دا راوباسي چې یو مشر ماشوم سره خوشطبي کولی شي دا د حضور پاک د انس د ورور سره خوشطبي وکړه ماشومانو سره خوشطبیتي کولی شي یو دې دا معلومه شوه دویم دې دا معلومه شوه چې په کلام کې دا په خبرو کې دا طالبان پې پوهېږي داسې الفاظ راوړل چې د هغې یو بل سره آخر قافیه ردیف په شعر کې وي او فاصله ورته وایي دا داسې الفاظ راوړل چې هغه دا یو جمله د بل سره خشته ولګي پښتو کې زه څه ووایم یا ابا عمر دې کې مریر علی آخره کې یې وړی ما فعل النغیر آخر کې یې وړی یعنې داسې یو خبره د خولې نه ایستل چې مزېداره خشته داسې الفاظ دا هم د ایستی شي بل دې څه معلومه شوه بل دا معلومه شو چې په مدینه شریفه کې ښکار ساتلی شي بعضې حضرات وایي علما په مدینه کې نه بوټې پرې کښېنه به ښکار ساتې درته وایي ابو عمیره بلبل دې څه که نو ګوره بلبل خو یو ښکار دی معلومیږي چې په مدینه شریفه کې یو سړی ښکار ساتلی شي دویم ښکار هم ساتلی شي هلکه ښکار مارغه ساتلی شي ګرش هم ساتلی او ساتلی شي دی دې ماشوم مارغه ساته او پیغمبر علیه السلام ورته دا ونه وایي چې هلکه د مارغان ولې ساتې نه مارغه ساتلی شي خو یو خبره په مارغانو کې واورئ یو داسې مارغه ساتلی داسې چې هغه مارغه سره خلک ظلم کوي زیاتې ورسره کوي دا بیا ګناه ده او یو داسې قسم مارغانې په دې مرغو کې شته چې هغه دې پرېښودل د پیشوګانې خوري هغه که د دې فصل کې پرېښودل دا نور حیوانات یې خوري اوس داسې مارغان که یو سړی وله غټه پنجره جوړه کړي چې تکلیف ودنې او خوراک به له ورکوي بلکل ساتلی شي یا کمترې ساتلې کمترې خو څوک پې زور نه کوي کمتره پاسي وګرځي واپس هغه خپل ځای له راشي دا خیر دې پروا نشته خو زما وروڼو یو خبره په ښکار کې شته ګورې نبي علیه السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار له ځم دا ښکار به کله کوم هلته ښکار دی او دلته رمانځه وخت شو اوهو که دا لمونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې دا دې پرې کوي په جالونه ما دا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي او هلته رمانځه وخت دی ذکر کر د الله یاد مغز دې نه غفلت پیدا کوي خو دونه معلومه شوه که یو سړی په دې ښکار ظلم نه کوي زیاتې پرې نه کوي خوراک اوبه له پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي دې حدیث نه معلومه شوه بل دې څه معلومه شوه بل دا چې یو ماشوم دی لا واده هم نه دی کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زموږ دا طالبان په پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک یا ابا عمر
د عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمر وي او زه درته اوس نه د عمر پلار ویم نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې دې ته عربیان کونیه وایي دې ښودی شي بل ته څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاونده او مقصې وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې د طالبانو یو درې خبرې نورې دي خو په هغې تاسو نه رسئ دا لمرونو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږو مقصد به پکې ډېر زیات نو د یو حدیث اوس فرمایلی چې دې درته وی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به وی هغې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع کړي ما جئت به قرآن سنت ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن او سنت چې د خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان او که د خپل خواهشات یې د دې تابع نه کړل د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشته ښکلي صادر نه دې بار ووته په زمانونو د دې مختلف قسمونه دي نن موږ څه چل شروع کړی دی نن ټول د خواهشاتو جنګ نن شریعت یو طرف ته کړی دی مونږ خواهش مو مخکې کړی دی شریعت دې خواهش مخکې خواهش د خېټ هم دی د ډوډۍ خواهش د مکان هم دی چې دا ښه بلډینګ جوړ کړم خواهش د موټر هم دی چې دا ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه والم د ټولو بچو مې دي وي د ټولو زمانو د ټولو رونو د ټولو ریرونه دي وي دا مې یو خواهش دی دا هم خواهش دی د ښځو خواهش مختلف د خواهشاتو یو فهرست زموږ په دې سترګو کې پروت دی دین مو یو طرف ته کړی دی خواهش بل طرف ته کړی دی دې ته خواهش پرستي وایي نن دنیا په دې لګیا ده نن سهر نه پلار ماشومان پاسئ مونځ ورته نه ښیي ذکر ورته نه ښیي د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښیي مونځ ورته نه ښیي خدای ورته نه ښیي عقیده ورته نه ښیي اخلاق ورته نه ښیي بل ساله شابه بچې سکول ناوخته دی هله ګاډی را روان دی بچې شابه سکول ناوخته دی هله ماشوم پوزه بیلي جاړي نه شابه د بچې شابه جامې ورته واچي پتلون ورته ور واچوي او یا موټر کې کېنی بوځي چې چا وس رسي یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ټرانسپورټ فیس او هغه سکول ته روانې دي او مازدیګر چې بیا راشي بچې پاړې دې روا بچې سکول کې درته څو خول ټیوشن ورله نیسه دا تپوس نه کوي بچې ماسپښین لمونځ مازدیګر لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ الله ته هم مخکول پکار دي که نه دي الله یې ټول بچې مونږ په دغې لین ور اچولې دي چې پیسه وګټه بچې ګورې چې خر د خره کمي نو څه شی دی غوږ یې د پرېښودو دی دا به زمونږ مخکې متل خولی دی اتره زوی ته دې وګوره که نه څنګه بنګله یې جوړه کړې ده هغه ماما زوی ته دې وګوره که نه هغه ونډي ته دې وګوره که نه څنګه مزېداره بنګله ده څنګه موټر دی هله بچې تکړه شه ګورې خر د خره کمې غوږ یې د پرېښودو تکړه شه هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کړم د چا جیب وه غلا وکړم سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکړم رشوت والم دکاندار ګډون وکړم دوکه وکړم ګاک وم خو چې څوک حلال کړم پیسه پیدا کړم خو چې هغه تربور نه یو دوه ګزه اوچته بنده جوړه کړم د هغه نه هغه ته په کاټه اعلی مزېدار موټر والو د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپیني دا دماغ پاکي دا ول مونږ تک نه ډک کړي دي دغه سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی دا پلان کې مړ شو جنازه لاړه بګله پاتې شو عایش فرسي شو پیسدو کړیو د ښځو تصویرونه دي موبایل دی او د جنکو تصویرونه دي موبایل دی او فلمونه دي موبایل الله خفه کول دی الله موبایل دی او د خدای سره مقابله ده موبایل دی او د رب سره مقابله ده موبایل دی په دې سترګو چې مال الله راکړي دي په هغې د الله سره مقابله ده دا غوږونو چې مال الله راکړي د الله سره دشمني کوم په موبایل
فیسبوک دی او موبایل دی نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی افرأیت من اتخذ الهه هوا اوهو الله وایي څه وایي وایي د خلکو خواهش خدای کړی دی خواهش یې څه چې جوړ کړی دی خدای جوړ کړی خواهش لاندې کا ګوره چې الله څه کوي لاندې کا خواهش پیغمبر مخکې کا خواهش لاندې کا او ما جئت به قرآن مخکې کا ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شو راشه ما په دې مخ لاړې تو کا که تا عزت خدای در نه کړه راشه زما په دې مخ لاړې تو کا دا خو مونږ ته ښکاره دي ښکاره مثال به درکړم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناستو زید کولې اسامه د رنګه تور و زید محبوب و محبوب پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی که نن موږ خپلو نوکرانو سره خپلو همسایهګانو سره او خپل ما تحت ملازمینو سره او خپلو چپراسیانو سره دغه سلوک وکړو قسم په خدای دنیا کې به جنتي د غلام بچی د رنګ نم تور دی په دا پتون ورسره ناست دی پوه دی او بې ده رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت یې د عرش نام اوچت دی راځي او د دې اسامه پوزه پې پاکوي عایشه بیبي ورته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم وایي نه عایشې دا به زه پاکوم احبه فاني احبه د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی په پتون مې کېنو دم رئیس وې پوزه ورته پاکوي څوک عقاید و جهاد د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو بادشاه شو نو تنخوا به مجاهدینو له ورکوله فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغې ته به تنخوا ورکوله نو زوی یې د عبدالله ابن عمر هغه ورته بابا ما له تنخوا کمه راکړې اسامه له ډېره ورکړې ولې دې مانه کوم جهاد ته مخکې تللی دی دې مانه کوم میدان ته مخکې تللی دی ما کم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی نو مانه کم میدان ګټلی دی خو چې کم دی د دې د زدم کم میدان دی کې د رستو دې مخکې دی دنه ولې تنخوا زیاته ورکړې ما له کمه راکړې عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی زما محبوبې زما ښکلا یې دا د رسول الله مبارک ښکلا د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه وبه کې داسې دې خواهش پرستۍ زمانه کې به وکړې داسې نه په خپله چرګ وخوري په خپله خوراک وخوري او چې کوم یې نوکر دی چپړاسي د تشه خوروارو مخکې کیسه وخوره نه کېږه او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی څادرونه وله رالل څادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې نو چا ورته وی وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نسوی ده ام کلثوم بنت علي د علي لور د هغې له ورکه دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وی وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې عمر مې زیات دی دا کشره ده وی ارمان مې پړه کې چې که دا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي هلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم رسی دی د حضور پاک هم بچی دی هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي پلار د طرف نه او مور طرف نه به نسب به یو شي ارمان مې دی عربو کې دا رواج هغه زمانه کې هم نو اوس هم نشته که هلک او جینۍ راځئ مور پلار یې راځئ نو که عمر کې فرق وي نو پروا نشته علي صاحب ورته وایي وی امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتی شي مخ ته خو د خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه مخ ته ورله کتی شي او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم و درلېږم نو ته وګوره که دې خوښه شوې نو زما هم دا خواهش دی چې تا له یې په نکاح کوم هغه وی ښه ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ای بچې دا څادر امیر المؤمنین له 100 عمر له وی بابا مې راکړې دا دې خوښ دی که دې نه دی خوښ دې څادر یې وړه امیر المؤمنین
دا څادر مې بابا را کړی دی وګوره خوښ دی که دی نه دی خوښ. نو عمر ګیرې را حیا وه، هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی د حیا د وجې نه، نو خپو ته یې ولکته چې ودرېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو، خپو ته به وګورو. جینۍ پرې پوه شوه، ورته وایي وایي امیرالمؤمنین وایي زما څادر دې پرېښود، زه خو څادر مې درته راوړی دی، هغې ته نه ګورې زما خپو ته نه ګورې. قسم دی که امیرالمؤمنین نه وي چې دا سترګې مې درنه ایستې وي. هغې کې هم ډېره حیا وه که نه. د بی بي فاطمې لور ده، د بی بي فاطمې فاطمه کې څومره حیا وه. یو ځل حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده، رسول الله مبارک دی فاطمې میاشت ختلې ده، دی ونه کتل سر یې ښکته و. فاطمې تا ته وایم میاشت ختلې ده، دی بیا څه ښکته بچې میاشت. وی بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم. ولې بچې وی دې وخت کې سړي ورته ګوري زما د سړو نظر په دې میاشت یولی کېږي. راشه د څوارلسمې سره مسلمانانو ته راشه د ټکارو کېړو ته، راشه بربند بخبو ته، راشه بربند ګریوان ته، راشه بربند سر ته، لیچو ته. هغه جینکې نن فخر کوي، نن په بورقا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي، نن په حیا زمونږ لوړه خویندې شرمېږي. او دې پکې زما او د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دویمې د نظر یو دی کې شریعت کې هېڅ منع نشته، سړی هم دیوال ته ګوري ښځه هم ګوري، هېڅ ممانعت نشته. لیکن دا د هغې حیا وه چې پیغمبر مبارک ورته وي وګوره نو بیا ګناه خو نشته، لیکن دا د هغې حیا وه. او چې کله مړه کېده که نه بی بي فاطمه نو وصیت یې وکړ وایي چې زه مړه شم او زما جنازه وړی، یو خو د شپې زما جنازه وړی د ورځې به نه وړی، او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانو، دا مخکې را د حفشو کې دا رواج دلته نو. وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی، د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني. رسول الله مبارک لور ناجینۍ کې اک د حیا پرته ده. زما وروڼو خدای دې زمونږ خویندو لوڼو له حیا ورکړي. دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند سر خوښوي، دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربند مخ او بربند سټ خلکو ته ښیي، دا هم خواهش پرستي ده چې لیچې ښکاره کړي دي، لاندې خپې ښکاره دي. ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکه، د دوزخ په اورې ولې سوځې؟ الله خشته مخ درکه، الله ښکلی دانچه درکړه، الله ایمان دله پړه کې واچو، الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې. دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو، ستا ولې پیرزو شي؟ دا وجود به په قبر کې په کوتکو والی کېږي. ولې ظلم کې؟ ولې خلکو له د زنا دعوت ورکې؟ ولې د هلکانو سترګې ځان ته را مخامخ کې؟ ولې په لاره په داسې انداز دی چې سړي درته وګوري؟ دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي، د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د ژبې د زنا ګناه دې وګټله. څه کې په کوم طرف روانه؟ یو خو به خدای نه مني، یا به رسول نه مني، یا به خدای او رسول نه مني، او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري. الله اکبر. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ، د زلیخې کور ته، او زلیخه بې مینه شوه. بس لنډه پښتو کې به ته وایم د زلیخې خوښ شو، مینه شوه پرې. لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل، د جبه کرته نظر به ښکته. اوس خو یې نیکه ده او د وزیر لور ده، ښځه ده، ښشته ده، حسنداره ده. او یوسف دلته راشه یوسف دی به ورغې سر به ښکته، دا کار وکړه، دا کار وکړه، خو لکه ډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې، ځان نه لرې نه پرېښودل. یوسف به ناست و سر به ښکته نه به کتل دې خپلې نیکې ته. یوسفه ما ته وګوره، داسې به وکتل زر به سر. ولې ما ته نه ګورې؟ څه چل شوی دی؟ لا پیغمبر نه دی، لا نبوت نشته، لا کتاب نشته، خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده، زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي.
نه ګوري ورته سترګې نه مخامخ کوي ورته اخر کې د لیخې ورغې یو جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځان یې ښه خشته که ښه ډولې یې کړم هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالي د جینکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي ځان یې ښه ډولې کړ په محل کې دننه یو کوټه ده په څو دروازو بنده کوټه ده هغه یې ځان پسې بندې وغلقت الابواب وقالت هیت لک قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی غلقت الابواب ټولې دروازې بندې کړې ژرندې ورته واچولې زلیخه خپل کټ ته وخته دبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابیانې ځان سره کړلې یوسف دوی راځه دې را دننه کو نوکرانو ته وي دروازې بندې کړې چابیانې ماله راکړې په خپل آخري دروازه بنده کړه بله بنده کړه بله بنده کړه یوسف ته وي دلته راشه حضرت یوسف ته څه وایي قالت هیت لک راځه ځان او لاوره ته وي یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي ګوره دا هغه جال دی وی او ښکلې دي خو لومبې به دا سترګې پټېږي به مخ دې ښکلې ډېر نه دی په قبر کې به ټولو نه مخکې دا خاورې کېږي لاسونه دې ډېر خشته نه دي په ټولو نه مخکې به دا چې پړېږي دا به ختم شي یوسف ما ته وګوره نه ګوري یوسف ما راغوفتې سلی نن خبرې نه نن به ما ما سره ګناه به کې ما ته د څومره خشتین زما لاس زما خپې زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله یا الله ما بچ که معاذ الله د الله په ذات نه امن غواړم ما معاف کړه دې وخت کې انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي د دنیا نیک انسان یو خدا چې الله بچ کړي لیکن دې نه څوک نشي خلاصوي خواهش د انسان چې اوبراو شي د حیوان سو دې وخت کې انسانیت ختم سو حیوان سو دلته دې په ځان نه دی اوس دې وخت کې دې په خپل قابو کې نه دی دې وخت کې سلیمان ابن یسار دا یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی ډېر خشته دی زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي یو جینۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او خشته جینۍ بله نشته او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جینۍ سره ګیر شو مجبور شو یو ځای کې ناست و دا جینۍ کرار او د جینۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی او ځان یې ورته اخیسته کړی او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه مطالبه د ګناه کړه سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي ما ته وګوره وایي څنګه خشته یم څنګه ښکلی یم نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم نه نه دا چېرته کېږي دا نه کېږي او ما پسې خلک منتونه کوي ما له خلک د دنیا پیسې راکوي ما له خلک د دنیا دولتونه راکوي تا د زه خپله مطالبه کوم او ته هم دقه ټکې وایي معاذ الله د خدای په نوم ما بچ که الله د نوم سره امن غواړم وی الله به مې تا نه بچ کوي دا ټکې دا ډېر مضبوط ټکې دی داسې وخت کې ته الله ته آواز وکړه په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان که او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې ته دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون دو معنی علما کوي دا خو زما د مالک سره خیانت ته جي ستا مالک زه غلام یم په کور کې دیره کړې نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم تا ته لاس اچول خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی خو بله معنا وه داسې تعبیري معنا ده قال انه ربي احسن مثوایا هغه ذات چې د ښکلې شکل یې راکړی هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستیم د کوین یې راویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم
دا خشته مزیدار وجود چې دا دنیا راته پس کېږي هغه ذات سره خیانت وکړم ظلم وکړم انه لا یفلح الظالمون ظالمان خو چاته نه کامیابېږي وی پرېږدم دی نه دروازه جننده ده لازمن به دا ګناه ما سره کې لازمن نو مونږ خلک خو به بهانه جوړو چې روز څه وکړو بیا توبه به وس وکړو لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي خپل وس کوي ته وس کوه باقي مدد د الله دی خپل وس کوي دروازې ته روان شو چې دروازه کولو کې چېرته ځې چابیانې ما سره دی تللی نشي خو چې یوسف علیه السلام قدم واخیست رب العالمین ګرنده کوله وکړه دروازه کوله شوه سوري قرآن لا دس چلو شو ورغرې وه دته بله دروازه کوله شوه بله پروتوکول ورته میلو شو لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه د دا نوکرانو ته دروازې کولاوئ چې بادشاه ته دا تکلیف نه چې دروازه کولاو دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته ځي هغه چپړاسي راشي هغه دروازه ورته کولاو کي رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وویسته یو دروازه کولاو بله او تی کروالې کې داسې چل وشو چې کله د لمن نه ونیوه یوسف علیه السلام په هغې کې زورونه ګوډه شلې ده او چې یوسف علیه السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار ووتله بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی دنیا خلک راغلي دنیا خلک څوک چا سره دستخطی کوي او څوک سپارش دی او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي ښځې هم دي او سړي هم دي او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې بس د مصر سره وزیران مشیران دي دا څه وشو په شرمونو شرمېدم حیا لاړه زما ښځه په دې ګډ مجلس کې دنیا ته رسوا شوه په علم نه لمن راکاږي پس وشو نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مې او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس راواچو الزام یې په هغه ولاړ د لاس را جوړې د یوسف چې ده ورپسې شو وتښتېد رانه ما د دار خلاص کړ چې نه ونیوه مې وتښتېد لمن نه مې ورمنې وشلېدله داسې راچولې دی او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې چې یا به مضبوط عذاب ورکړې زموږ مفسرین لیکي وي د جیل یې مخکې کړو الا ان یسجن او عذاب الیم جیل یې ور مخکې کړه په عذاب یې نه شو پېرزو جیل کې واچوه ها یوسفه زما آیات ریتلی وو زما کور کې اوسېږي زما نوکرې زما ښځې ته د لاسه جوړې دی او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس را جوړې دی ما نه مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه ترې خلاص شوم اوس دا څه ته مني عقل ښه دروازه چې بنده شوه رالې سینګه او تو هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مست هم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده ښه بیبي پاکه دروانې ده دا کوم دی کېدي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډوي دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي الله پاک ګوره مدد کوي یو مدد یې ده وکړو چې ګناه نه یې بچ کړو دویم مدد یې څه وکړو دروازې ورته کوله وکړې دریم مدد یې څه وکړو یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څه وکړو څلورم الله پارسي کې حکمتي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا د لیسې بیا مطالبه کوله بیا به کوله ګیره به لاس به ورچو ګناه کې به مبتلا کېږو اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري یوسف په دې لاس راواچو د لاس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کمیس د یوسف وګوره چې مخکې نه شلېدلی کې وروستو که کمیس مخکې شلېدلي نو دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی د لاس ورچوه هغې ته ځان خلاصوه کمیس یې د مخکې نه شلېده او ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او کمیس د شا نه شلېدلي
نو دې ته تښتېده او دې رانیوه نو دا دروغجنه د هغه رښتونی دی نو که دا خبره بل چا کړې وي نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه او د پیو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي له گویا یې خلکو ومنله وی وګوره د کمیس ته یوسف وګوره چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکت لاندې شاته نشلېدلي خبره الله مدد وکړه که یې نه کوه یو څه حدیث مثل پوه شو زلیخه زیړه شوه رنګ یې زیړ شو او عزیز مصر پوه شو او ته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا یوسف بس په دې خبره کار نه کېده بس دا خبره چاته ونه کړي چې زلیخې لاس راچولې دی دا خبره دلته ختمه کا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين زلیخې د خدای نه بخښنه غواړه غلطي ستا ده نو زه وایم چې د مصر ډېر بې غیرته و دله بې غیرته و دغه وخت کې بخښنه غواړه ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې دا کوږې ته دې ته وایي بخښنه وغواړه خدای نه بخښنه وغواړه راکې رکه واخه مضبوطه لگا وکا پښتو معامله خو سره وکا تو دې لیدو ماشوم که ویم وکړو استاد میری لذنبې کې بخښنه غواړه د خدای انک کنت من الخاطئین پس د کمزوري سړی بې خوند دی کمزوري شی بېکار و شی کمزوري بېکار بیکار الله دې مسلمان وساتي د داسې بې عینه د رب العالمین مسلمان وساتي انک کنت من الخاطئین ونستاده ماشوم په ذریعه الله صفا خو خیر ځلې بیا د څه چل وکړو بیا جیل ته یې ولېږي خبره خوره شوه راس جیل ته یې ولېږه فلبث فی السجن بضع سنین جیل کې پات او الله بیا خو قصه ټوله قصه درته نه کوم خو الله تعالی جیل لګلو کې حکمت دا و چې الله بیا بادشاهي وله ورکړو الله بادشاه خبره مې دې پورې کړله خواهش به قربانه الله به مدد کوي خواهش به قربان کې الله به مدد کوي په هندوستان کې یو سړی تېر شوی هغه ته به خلکو مشکي بابا وي د هغه د وجود نه به داسې خوشبو تله لکه د مشکو چا یې تپوس وکړو وایي دا تا ته ولې دا مشکي بابا وایي تا نه خو دا ته خوشبویي کوم ځای نه پیدا کړې ته نه خو داسې خوشبو دي چې بادشاهانو نه زیاته خوشبو درنه روانه ده وایي دا ریشي پیتې مې خرڅولې په لارو کې دا پرتوغاښونه دا ریشي پیتې چې وي دا مې خرڅولې یو ښځه ولاړه وه او هغې سره نوکره وه نو نوکره راله وایي چې دې دروازې ته را دننه شه زما نیکه درنه سودا کوي نو اکثر وي په غریبانان دروازې ته دننه شي بعضې زنانه کور کې دارېدنې چې ور دننه شومه دروازې ته بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړه او وایي زه ډېر زیات خشته وم چې هلک وم ډېر زیات خشته وم ډېر ښکلی وم چې دروازه جرنده کړه وایي ما ته وایي چې ما سره به دا ګناه کوې وایي ما ورته وایي چې زه ګناه څه کې ګناه ولې وکړم الله ولې خفه کړم رب خفه کړم وایي پرېږدم دی چاته ګناه به خامخا کې او که ګناه نه کوې جنګ د سره کو په دا چاړه دې وم او چیغې وم چې ما پسې لاس راوړ شرموم مشکي بابا وایي چې ځواني مې وه اوس خدای پاک اوس ګوره د خواهش قربانول دې ته وایي ما وایي چې ښه نو مال اودسمات یې راغلی ټیک ده چې به نه پرېږدې را ګناه را باندې کې وکړه خو اودسمات یې ډېر راغلی دی نو وایي هغه ټیک ده خیر دی اودسمات کا لامبې لامبه خو نن پرېښودل نشته دا ګناه به راسره کې په دې لاره تېرېږي زه دې وینم د ما خوښې وایي چې غسلخانې ته ننوتم لوی اودسمات یې مې وکړ لوی اودسمات یې مې راواخېست په د لاسونو په دا مخ مې ومږه دې ته خواهش قربانول وایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به رسول الله مبارک دقه وایي خواهش به د دین تابع کې د اسلام به تابع کې مذهب به د خواهش نه تابع کې اسلام به د خواهش نه تابع کې ځان مې هر څه ومږلو چې راووتم چې دې ښځې وکتو وایي دا څه شی دی پاکو دی دې پیغو باسه ټول میدان دی ولره ځان دې په غلو هله دروازه کولاوه که چې ځیر لګي اوس دا څه مصیبت دی دروازې راته کلپه وکړه لاړم خوا کې غسلخانې ته ننوتم هلته مې ولمبل جامې مې لرې کړې ومې لمبل چې مې ولمبل او ځان نه مې هغه ګندګي لرې کړه حقه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده اوسه پورې روانه
مولانا څه چل کړی دی خواهش پسې روان دي مشکي بابا ته جوړ شو مشکي بابا یو تابعي و چې ته عیسائی بادشاه په جنګ کې ګیره کړو چې ګیره کړو بادشاه وي کې د دې الګ د لاسه خو مونږ برباد یو بلا فوج یې د مونږ برباد کړی موقع په موقع نن زمونږ ته لارې د سره وسې چل کوو مشیران ورته وي دا من نه کې وی ولې وی دا پس چل عیسائی کې دا خو ډېر قابل دی دی به د خپل فوج کمانډر جوړو پام کوو دا من نه کې د نه د تجربې نه به موږ ته داخلو هغه ویل دا خبره خو ټیک ده ورته وي داسې وکړه چې عیسائی شوی عیسائی کې چې د مسلمان فوج جرنیل تا گرفتار کړم څه چې کې وکړه خو عیسائی کېږم نه یاره پوته اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې مته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به دې کړم دا به وکړم تابعي ورته وي داسې نه کې بادشاه پریشان دی چې اوس مړی کم که څه چل ورسره وکړم د دې بادشاه لور ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشان وایي دغه مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران وي ما وجه ډېر قابل دی تجربې نه بیا مونږ فایده واخلو ځي مسلمانو نه مسلمانېږي بابا دا خو په 15 منټو کې درته مسلمان کړو دا عیسائی کړو ما ته پرېږده کور چې در عیسائی کړو بچې ته څنګه عیسائی کې ما له چل دی د خماجدار یو کمرې ته دننه او دا جینۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولې کړ داسې ځان خشته او هم خشته ډولې یې کړ او روټۍ ورله یې وړله د تابعي ورته بر هم نه ګوري بره څلوېښت ورځې دې جینۍ پې محنت وکړو څلوېښت ورځې کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه څو چې دا هلک به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتل څلوېښت ورځې پس هغه جینۍ ورته وي انسان یې که درنده حیوان یې زه خو چې په لاره ځم دنیا ماره تباه شو ته روځي زما خو د بادشاهانو بچي چې دي نو ما پسې لیوني شو زما په عشق پسې تا ته مې ځان څونه دولې کو زه پسې راځم تا کې ته انسان یې که څه شی یې او ته یو انسان یې بیمار یې که روغ یې یا ولې الله نه یېرېږم که نن مې دا خپل خواهش ستا پسې ولګو الله به څه وایي دا وجود ماله خدای ډېره راکړی چې د الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا سترګې دې لري چې الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا اندام دې لري چې د خدای دشمني پرې وکړم خو د خدای ګناه خو د خدای دشمني ده دا لاس مې دې لري چې زه پرې الله سره دشمني وکړم جینۍ باندې اثر وشو وایي ستاسو دین دی اسلام دا دین الله ما خته دین ښایه الله پاک هغه د عیسائی بادشاه لور مسلمانه کړه اوس زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غږ به نه کې په یو شرط چې زه به ستا سره په څنګه واده کوم بس چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم د اسلام په طریق به خپله واده وکړو خپل ژوند به کړو دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال کړو ګوره رسول الله مبارک فرمایي دې خوا وایي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن کم وخت کې چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه دی اسلام صادر نه بهر دی دا اسلام صادر نه بهر دی دغه انسان چې جایزه نکاح وکړي یو ښځې سره یا رسول الله مبارک څه وایي وایي چې کوم هلک نوړی روټۍ راواخېسته او ښځې له یې په خوله کې کېښود الله په دې هم دې خاوند له اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال کړه ناجایزه ولې استعمالې څه طریقه جوړه کړه هغه تابعي د جیل نه ویسته هغه جینۍ مو سره لاړه جینۍ مسلمانه او مقته تابعي سره خدای د ټول عمر په نکاح کې ور واچول موږ نن خواهش خدای کړی دی خفه کېږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له څادرونه رالل هغه یې تقسیمول په صحابو کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم ماشومه ده وی عمره امیر المؤمنین نوې ده سترګې مې در نیستې وی زه بابا ته دې ووایه څادر مې خوښ دی چې کور ته راله بابا ته ویلي صاحب ته وی دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا څادر یې پرېښود مخ پورته نیغ نیغ کتل وی ما خو ورته غوسه وکړه وی خیر دی بچی را دی خاوند دی هغه پوه شو چې دی بل مقصد له لېږلی و هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو
او عجیبه دی کې یو بله واقعه هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناک هم و جینۍ عمر کم و روزانه به کور کې جګړې او دې بانډیسیانو به دا ښځې ډېرې ډبولې نو عمر صاحب په منبر اعلان کړو چې ښځه به نه وهئ او که چا هم ښځه وواله نو دا چل به ورسره کو نو بانډیسیانو وال ټکول ختم شو نو چې وال ټکول نه کوي خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګه تېری دې ته باسې هغه بشر جانه وال ټکول پکې نشته ګورې ښه ته خو مړاسې دې سودم ته شین دی پوه شوې په خبره جنت کې به خدای درکوي ځه او جنت کې وال ټکول هم نشته ځه نو هغه وال ټکول خو خبره نه ده مولانا بیجلیګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ترسکوني خبرې کولې وي دوه کسانو دوستان یو بل سره لګیو ګپ شپ یې لګو نو یو ایمانه خواړو ښځه یویږي نه بل وایي زه خو چې کور ته نه وځم بس رپېږي وایي دا څه چل دی وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی وایي څنګه وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې وایي چې څنګه ور ننوتمه کوتک مې راواخیسته او پیشو مې واله نه کله مې ورته یو دی وکړله پیشو ټوپونه جوړ کړل کله یو خوا کله بل خوا اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده بس ښځه حقه یېرېدلې ده د سړی غوسه ناک دی بس چې د پورته نه وځم سر یې ښکته کړي دقه په لومبۍ شپه مې یارولې ده دې د نر بچي داړه و پیشو یې کوټه کې ګیره کړه همدم دا لوبه وکړو دا ډرامه به موږ هم وګوره پیشو یې کوټه کې ګیره کړه او چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو یې دوه درې غوزار وکړه ښځو ته په ارام کښېنه هغه د پیشو د والو غوښې تېرې شوي دي ښه موږ پېژندلې موږ د وخت پېژندلې چې ته څه شی ښځو سره ډېر ازادي هم ښه نه ده ډېر ازادي او ښځو واز زده کول او ظلم هم ښځو سره نه دی په کار باندې سړي د خپلو ښځو سره ظلم پېژني نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهئ نو خلکو ښځې جوابونه شروع کړل یو بانډیسي سره ښځې جنګ کړی ښځې پې اواز اوچت کړی و جواب یې ورکړی و بانډیسي راغی ورېږه عمر صاحب ته شکایت وکړم چې مونږ به هسې درست کوو وال ټکول کول نو ښځې یارېدې غږ به یې نه کوو چې مو پرېښي دي راشي اوس ښځې جوابونه راکړي چغې را باندې وباسي چې راغی عمر صاحب یې دروازه وویل او اتفاق ده چې دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی و چې دروازه یې وویله حضرت عمر صاحب به راووته برګري سال دی وایي یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وایي څنګه حل شوه راته دې نه ویل حل شوه نو ما د ښځې فریاد راوړو چې ښځه جواب راکړي وایي ستا مې کور کې ولیده وایي چې ته ګداره کې به هم بېزدر کې کوم عمر صاحب ورته وایي ګوره وایي دا ښځه تا له 5 ډیوټۍ کوي یو دله پخلی کوي که دی دله نه کړو ډیوټل نه دې تیاره راوړې څونه خرچه به دې راته یا نوکر دې نه وي خانسامه څونه پیسې به دې ورکولې جامې د لینځي کټونه د لینځي صفاکۍ یې دله که دی دله نه کولې او دوبي له دې وړې یا نوکر دې نه به څونه تنخوا به دې ورکول دریم زه یې دله صفاکۍ جارو کوي که دی دله نه کولې او ځان لري یو چپړاسي نیولې څو تنخوا به دې ورکول څلورم د کور حفاظت دې کوي یو ښځه چې کور کې غل نه راځي که د حفاظت یې نه کولې او ځان له څوکیدار نیو څونه تنخوا به دې ورکول او پنځم د ګناه نه پې بچې نو چې کومه ښځه دا 5 ډیوټۍ کوي او صبر نه کوي کوي به زه بهر کیف چا ورته وې عمر صاحب ته وایي دا یو څادر ډېر مزېدار پاتې دی نو دا ام کلثوم له ورکه هغه بیبي له دی د علي صاحب لور نه ورته څه وایي وایي ام سلیط یو ښځه ده وایي ډېره زیاته مناسب ده چې د هغې له ورکم ام سلیط په مدینه منوره کې یو ښځه سلیط نه دی سلیط د هغې له مناسب دی چې موږ ورکو ولې وایي په احد کې چې کله صحابه پرېوتل او زخمیان شو وایي دا ام سلیط و چې مشکونه به یې د اوبو ډک ډک راوړل او زخمیانو له به یې خولې کې اوبه اچولې نو خپله محبوبه به وروستو کم د الله محبوبه به مخکې کم څادر باندې له ور خواهش قربان کا الله څه جوړوي هغه عمر د خدای څه جوړ کړل امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر د آخرت وزیر زلزله په مدینه کې راله زلزله په یو چته کړه ځمکې له یې راوبروله وی عمر د عمر عدل ختم شوی دی ځمکې چې جلقېږي عمر خوشته عدل خوشته او د ځمکې جلقېږي فورا زلزله بنده شوه او د مدینې یو غر نه اور راووت اور را روان دی په مدینه چا ورته وی امیر المؤمنین اور خو مدینې ته راغی دوی ته مې مداري راشه چابک یې ورکړه ورشه اور وشړه
ما یاد کړه چې عمر را لېږلی وه اور اس په ده چې شړی یې اور خره ده چې شړی د مداري 2 رکعته نفل وکړل چا به کې لاس کې واغېست اور پسې شو وی ای اور عمر را لېږلی یم شا به کمې سړي نه راوتې هلته ځه اور مخکې دی ته مداري ورپسې دی په هغه غاړې ور دننه که واپس دی راځي او دریای نیل به راخته په کال کې یو دریای نیل د مصر دریاب دا قانونو کال کې به یو ځل اوچتېده او کلي به یې غرقه او مصر به یې غرقه و دا یو رواج ده چې یو خشته جینۍ به یې وکړه چې مصر کې به د هغې نه خوبصورته جینۍ بله نه وه پیغله هغه به یې ناوې پړه کالي به یې واچول بیا یې دریاب ته ورموزوله دریاب به کېناسته په د هغوی یو جاهلیت رواج و یو به مړک وي یو به ختمه کړو خو نور خو به بچ شي که نه چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او ګورنر ابو عبیده بن الجراح دی د هغه زمانې نو هغه ته چا ووایي چې ګورې دا دریاب راخیږي کال کې یو ځل او که دا جینۍ مو نه ورچو نو مصر ګونډ وړي اوس به څه کوې هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېږه وایي دلته خدای یو رسم و رواج دی دریاب راخیږي عمر صاحب یو 2 چټ ګوتې خط ور ولېږه ابو عبیده ته یې ویې رضی الله عنه ته وایي که دریاب راوکړه چې جینۍ ور وانه چوې دا چټ به ور غورځوې ډېرې بیا راوکړي دریاب را غورځانګې وایي خلک رالل چې ای ګورنر صاحب مهرباني وکړه یو جینۍ به ور وغورځو مصر به بچ شي او که نه ور غورځوې ټوله دنیا غرقېږي هغه وایي جینۍ غورځول ګناه ده او ما ته حضرت عمر خط رالیږلی او ور غورځو خط کې ورته څه لیکلي دي ای دریای نیل که ته د خدای که ته په خپل حکم چلېږي چې ته د خوښه یې کوه جینۍ نه در غورځو څوک غرقول کې او کار څه کوې او که ته د الله په حکم چلېږي د الله د رسول خلیفې دا چټ مې در وغورځو فټافټ کته شې چې تر قیامته پورې دې بیا اوچتو نه وینم پتې راواغېسته او دریاب ته یې ورلړه کړه دریای نیل چې هغه ویښ لتلی دی بیا چېرته راونخته او نه په مصر باندې راوچت شو او په مدینه کې ناست دی دغسې لکه په منبر باندې او فوج یې لېږلی لرې یو علاقې د جهاد له لرې چې ته د میاشتو په مزل لرې او د مدینې نه اواز ورکوي خپل جرنیل له یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه غر ته متوجه شي غر نه ویرېږه جومات کې خلک وي عمر د دماغ په کار پرېښودی کمزوري دی بوډا دی ساریه خو د میاشتې په مزل لرې دی دې ته نه ودونه ورکوي شا وینا څه چل پکې شته چې هغه لښکر واپس راغی حضرت ساریه راغی راورسېده خلکو دې تپوس وکړو جمعې په ورځ پلانکي ټیم کې څه مسله خو دلته نه وه پېښه وکه نه څه وایي موږ دشمن سره په جنګ و دشمن مخکې موږ ورپسې وو په دې کې مې یو اواز به اورېد چې ای ساریه غر ته وګوره غر ته متوجه شه وایي چې مې واورېده ما والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا د عمر اواز دی چې مې غر ته وکتل دشمن شا طرفه نور را روان دی هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړو که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر خو موږ خیال نه په غر موږ به برباد کړو ناس په مدینه کې د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسوي هغه ته رسېږي خواهش به د دین تابع کوو خواهش به د دین نن خواهش موږ خدای کړی دی خفه کېږئ ما افرأیت من اتبع الهه هواه قارون زه په دې کې به زه تاسو ته بله جمعه هم څه خبرې پاتې دي انشاءالله درته به وکړم بله جمعه به درته وکړم خو نن زموږ ټول خواهشات مخکې دي دین وروسته دی مانځه وختي او ستا تجارت رواني ستا دوکان خرابېږي ستا بخور خرابېږي رښتیا ووایه مونځ له دې که خپل کار کوې خپل کار نو خدای وروسته شو که خدای وروسته نه شو بانګ ویل ته کې ته خپل لګې په موبایل خبرې کوې دلته وایي الله اکبر د الله عظمت بیانېږي ته وایې هلاو دا خواهش نه شو هلته تکبیر تحریمه ده پیغمبر وی را لاندې کا ته په موبایل هلته چا سره خبرې کوې دا خواهش مخکې نه شو خدای وروسته نه شو حرام کومه ډاکه کومه غلا مونږ کوو دوکې مونږ کوو 2 نمبر شیخ په 1 نمبر باندې خرڅوو هغه پایه مونږ نه خلاص نه دي په هغې کې اوبه اچوو هغه مسالې مونږ نه خلاص دي نه دي ګډون پکې کوو دا خو ټول خواهش دپاره ښه د خېټې دپاره دا خېټ هسې یو خبره کوم په اخره کې دا لاندې نه کبره ده الله لاندې پیدا کړې ده مونږ په سر سب کې نولې مونږ دون عزت ورکړی الله وی دا عزت مه ورکوه لاندې ده لاندې ده لاندې ده د خېټه کې د لوی ګن پروت دی هغه خېټه چې خدای لاندې پیدا کړې ده ما په سر کې ټولې چې داسې سر اوچتوم نو خدای نه ګورم خېټې ته ګورم
چې ښي طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم ګس طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم خدای ته وګوره خېټه څه شی دی ډوډۍ به خدای درکوي که به یې درکوي او ښې دله درپله او دغه بنګله ده نه قسم په خدای پاتې ده دغه جایرات درنه د ما دې په خدای قسم یې پاتې دی دغه مال او دا بچي د قسم په الله پاتې دي بینک کې به د روپۍ پاتې او صرف کیشر به شماري د خدای بنده چې دا کم بچی در نه پاتې شو کومه بنګله در نه پاتې شوه کم مال در نه پاتې شو په حلال او ګټ په حرام یې مه ګټه بس څه کې په کوم طرف روان دی سبا اعلان دی عمر نن سبا خو مرګونه لاړل پخوا به هغه یو اتیو ته رسېدلو څلوېښت پنځوس نه وړې داسې دی چې اعلان به وایي نه که په بېګا خو یې مونږ سره مونځ کوو الله وکړه ای پرون یې مونږ سره مونځ کوو بس هغه خبره ختمه شوه زمارو مونږ به د رسول الله مبارک ته خبرو د فرامینو تابعداري کوو زمونږ د دنیا هم پکې ښه زمونږ آخرت به هم پکې شي او که مونږ خواهش مخکې کوو خدای مو وروستو کوو دنیا هم تباه خسرت دنیا والآخره دنیا هم تباه آخرت هم تباه ذلک هو الخسران المبین لوی نقصان خو همدغه دی نو مونږ به ډوډۍ ګټو مونږ به رزق ګټو موټر به هم ځان له اخلو بنګله به هم ځان له جوړو ځمکه جایداد هر څه به کوو خو مونږ به دا ځمکه او دا هر څه د خدای په مقابله کې نه دا د خدای په خوښ او په خوشحالۍ به در څه کوو یا الله پې خفه نه الله پې خوشحاله الله دې زموږ د دین تابعداري نصیبه کړي زموږ په دې محله کې عبادت خیلو کندې کې محمد عثمان پرون وفات شوی دی محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی دی رښتیا خبرې او زموږ د حاجي صاحب محمد سید حاجي صاحب بچی و محمد سید حاجي صاحب څنګه باباجي داسې و لکه خپل رور چې رور ډېر زیات محبت و د دواړو یو بل سره او محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی و زه خو دا کوړي د سبقونو هر څه نه ایستل چې رښتیا خبره هلته کوړي سبقونه راباندې دا نه بوج شوي دي چې هغه ډېر زیات دي وخت ډېر لږ دی او څلور پیریډه مې هلته کې څلور دلته هم دي نو بس دا دوه نیمې میاشتې به راسره لږه نور هم ګزاره کوئ هغه هم ښه دی رانه پاتې دي هلته زموږ د دې نور حبیب دنولي استاد رور مړو هم رانه پاتې و زموږ د هارون مولي صاحب رور مړو هغه هم رانه پاتې داسې نور مړي هم پکې شوي دي حاجي غلګي کې یو ها پوری ګرام کې هم زنانه وفات ته ټولو ته په جمع دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله وارثانو بچو له صبر ورکړي الله د نورو غمونو نه وساتي او چې څومره مردگان وفات دي هر ځای کې چې دی الله یې د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او چې څومره زموږ دوستان دي بعضې د هغې یو ملګرې مور یې بیماره ده بعضې دوستان د هغې ته دعا کوي چې خدای پاک یې خیر او برکت نصیب کړي زموږ یو بل ملګری دی د پېښور نه راځي نجات الله صاحب د هغه والده بیماره ده یو بل رشته دار یې د خپې ته پرې کړې ده دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي الله وله شفا ورکړي بل مو مختدي دی زړه اپریشن یې کړی دی الله پاک دې وله روغ صحت ورکړي زما والده هم بیماره ده دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي ستاسو کورونو کې هم خامخا بیماران به وي ګوره بیمارز الله راولي ختمه یې هم ګوره الله دې د الله نه نشي ختمولی دارو به کې علاج به کې خو الله نه به رسول هم کې د جمعې مبارکه جمع ده او لیکن مېلمانه زموږ په دې جمع کې ناست دي علما پکې ناست دي ډېر لرې لرې ځای نه مسافر پکې ناست دي ډېر لرې ځای نه او د په یو ښه نیت دوستان دا غونډ شوي دي د جمعې د اخلاص دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ ستاسو ټولو بیمارانو له شفا ورکړي الله روغ صحتونه ونه ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي او خدای چې کم روزګاریان دي روزګارونو کې برکت واچوي کم تنخوادار تنخواګانو کې برکت واچوي کم زمینداران دي ځمکو کې برکت واچوي بچی نشته د ډېرو دوستانو ډېرو ملګرو او زمونږ داسې ډېر نږدې دوستان دي اولاد یې نشته دعا وکړئ چې خدای پاک والا نیکعمله صالحانه بچي ورکړي خدای پاک والا زامن ورکړي او الله تعالی زمونږ زندگی د ایمان په دایره کې تېره کړي زموږ ژوند به تېر شي ختم به شي څونه به پاتې او خدای پاک دې زمونږ دا ژوند په ایمان کې درنه تېر کړي دا د الله په اسلام کې درنه تېر کړي دا د الله نه سوال کوئ چې خدایه د ایمان د زوال نه مې وساتي الله د ایمان د زوال نه مو ساتي الله د خاتمه مو په ایمان کې ربا خدای خاتمه مو په ایمان کې تا سوال دنه کوو رب العالمین مونږ ډېر کمزور ډېر عاجزان یو او ډېر فقیران ملنګان یو خدای ستا رضا نه زموږ بل سره نشته الله چې په کومه ورځ ته زموږ نه ساه وباسې په کومه ورځ چې ته موږ وژنې او زموږ نه ساه وباسې الله په داسې ټیم او په داسې ورځ موږ نه ساه وباسې چې په کوم وخت ته زموږ نه خوشحاله الله او په کوم وخت کې چې ته موږ نه خفه نو خدای زموږ نه ساه مه وباسه خدای چې څومره ملګري زموږ د لرې لرې ځای نه راغلي دي منزله راغلي دي د لرې لرې ځای نه راغلي دي خدای ټولو له په یو یو قدم اجر ورکړي الله برکتونه نصیب کړي الله راتلل د دوی د دنیا او د آخرت د سعادت ذریعه وګرځي
او د بخښنې ذریعه وله وګرځې او زموږ دا بیان چې څوک هم اوري په کیسټو کې اوري په موبایل یې اوري خدایا د ټولو خیر او برکت او عافیتونو او خوشحالۍ نصیب یې کړي ټول د فتنو مصیبتونو د دنیا او د آخرت نه په امن کې وساتې اخر وکیم په خولي دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد